ویل کېږي که چېرته تاسو یوه غشه اسمان ته وولئ او دا غشه بیرته راتاو شي، نو که یو څوک یې تر لاندې د هغه کوپړۍ سورۍ کوي او تر مغزه یې رسیږي. او کله چې موږ دا تجربه عملي کړه، پرته د شکه دا غشه کولی شي د انسان کوپړۍ سورۍ کړي. د بلې لوري نه ویل کېږي چې د 10 فوټو نه په کم وخت کې حتی انسانان کولی شي د نړۍ تر ټولو تیز موټر نه مخکې شي. او کله چې موږ دا تجربه ترسره کړه، پرته د شکه انسانان د 10 فوټو نه په کم وخت کې دا کار کولی شي، ځکه په 10 فوټو کې موټر خپل اساسي سرعت نشي ترلاسه کوی، په داسې حالت کې چې انسان دفعتاً کولی شي خپل سرعت اوج ته ورسوي. دا خبرې ولې کوم؟ د دې لپاره چې پوه شئ د ناممکن په نوم هیڅ هم نشته، په شرط د دې چې تاسو یې د زړه نه وغواړئ. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.